هاي راشده ډېر ستړي شو که دې خوښ یې دلته به لږه دمه وکړو ته دې بره ګټې ته کښېنه زه به دلته کښېنم سوری هم دی که نه که دې خیال د پیش دا سوری دی راشده ښه وګرځېدو که نه اوهو سلامونه او احترامات د یو بل ولاګ ډالۍ په لاس افسر افغان حاضر یم یار مې اخر شانګ لپاره کو پېښورۍ په ملکنه که مې بونتلې زه به هم شانګ لپاره نه یم جانانه شانګلې ته روان د پېښور نه زمونږ د شپې شوګیرې هسې عادت ګنې زمونږ د راتلو څوک دی سوات با جوړه وزیرستان زما دی په خیرونه کاکا ګل دی خلک دی قصې دی ماښام دی آی های او دا شیبې موږ په پېښور کې د لاهور اډې نه ووتو 170 کیلومتره فاصله ده د پېښور نه تر سواته پورې کوسټر په 3.5-4 غنټو کې رسي او ټوډي گاډی چې دی نو هغه په 3 غنټو کې دغه یون دغه سفر تر سره رسي موږ هم روان شو هغه ټورست څوک چې سوات او شانګلې ته تله غواړي دوه لارې دي لاهور اډې نه یا به تاسو په کوسټر کې ځئ یا به په ټوډي کې ځئ او یا به په خپل ګاډي کې ځئ د سفر د دعا اعلان وشو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون سپرلی موسم دی سپرلی موسم دی ملاقات ته بانه جوړه کا راشه په چکر جانانه سوات ته بانه جوړه کا قدرمنو سوات ته درې لارې ځي د پېښور نه یوه په 400 باندې بله په مردان موټر وی باندې او درېیمه لار اوس چې نوی کوم ایکسپریس وی جوړ شوی دی په پلی ملکڼ باندې دا وخت موږ په غني خان روډ 400 کې روانو د 400 ګوړه ډېره زیاته مشهوره ده ګني دلته ډېر زیات کېږي او غني خان بابا وایي چې ربه زما ربه لیونی شوم په فکرونو څنګه خور قهر و غضب کم په سپرلي او سرو ګلونو دا شیبې په جلاله کې موږ روانو دی یو ملګري چې دي په ټرالۍ کې ټانټې اغوستې دي دا خشا کې د څاورو د دې سیمې خلک څاوري ماوري ساتي او د جلاله اوبه خوږې دي د کلي پیغلې ته منګي راډکوي نه شیبې موږ درګۍ چک پوسټ ته راورسېدو یو وخت چې دلته به لوی چیکینګ و قطار به و شناختي کارډونه به چک کېده خو اوس هغه حالات نشته دی سیلانیان ټورست بغیر څه د یرې ترهې راتلی شي پوره د امنیت وضع ټینګه ده او روایتي یو چیکینګ دی خو داسې ډېر سخت چیکینګ نه وي ملکڼ تاو راتاو موړونه او بیا دلته ځای په ځای مالټې لګېدلې دي دا د پلی مالټه تیاره ده مالټه د دیر رباط او تلاش نه هم راځي او دلته په لوی کچ باندې دا خرڅېږي په یارانه در سره نظم تر لنډاکي پورې چیلم در سره وړمه نو هغه دا لنډاکی دی ښه جي دا لار د اوس سوات ته موږ تقریبا رانږدې شوي دلته یو چک پوسټ دی قدرمنو او دا شیبې سحر شو اسماني موړ کم چې د خپل اوچتوالي د وجې نه ډېر زیات مشهور دی اسماني موړ ته موږ سره ورسېدو کم چې د سوات په علاقه کې راځي او دې نه مخکې بیا شانګله ټاپ راځي اسماني موړ ته راشي ځکه اسماني موړ وایي دا ګورئ اسمان څومره نږدې دی لاس ورسره لګي ورسره دا ځمکه چې کوم دی ډېر زیات لاندې او پورې واورې هم شوي دي چې خدای دې په واورو کې ایثار کا چې د تودې غېږې مې درشي ارمانونه او هغه ټپه څنګه وه آسماني تندر شوي جانانا په مارا پریوتي زری زری دکړما په مارا پریوتي زری زری دکړما او اسمان ته لار د خطو نشته نو او راشد افسر په ملګرتیا راغلي دي واه قدرمنو مخکې راته هم د شانګلې ښکلاګانې ښیو دا سړی خو دومره نږدې راغی ما یې که وړی یم زمونږ یو ټورست ملګری راغی یو سیلانی
نو ته موږ ته سلام وکړه زړه سره. سلام علیکم. په خیر په خیر په خیر. څنګه زړګیا ښه ټیک ټاک خوشحاله څه کوې چېرته روانې؟ نو په دې دسمبر په دې یخ کې په موټر سایکل روانې یخ دل نه کېږي؟ بس مجبوري ده نو موټر سایکل نه بغیر ګزاره نه کېږي. ګرځېدل راګرځېدل ډېر وي ښه د هغې نه بغیر ګزاره نه کېږي. 4-5 ځوانان راغله وویل چې دا خو د ناڅاپي والا خلک راغلي دي. یا نه چا پکې شعر ووایي یو شعر یو ملګري ووایي تا ووایي څه شعر و؟ په تېزه وایه. ستا د لیدو تنده مې ستا په تصویر نه ماتېږي. ستا د لیدو تنده مې ستا په تصویر نه ماتېږي. راشه جانانه چې په دواړه مونږ خپل واه. او قدرمنو دا وخت مونږه شانګلې ته رادنده شو چې د وطن د سر دستاره و شانګ لپاره ښایستونه دې ستایمه. And finally this is my hometown لیلوړوی. راشده خپل کلي ته داسې خوشحالېږم داسې توده غېږه ده زما د کلي داسې ښکلاګانې دي پکې. های های وطن د مور پلاره خوږ دی جانا ندرې واړه پرېږدم تاله رازما او جانا نه خپل وطن ته راشه یکه خلک ډېر دي پې آباد دي خپل کورونه او سبا وطن ته روانېږم د خپل وطن یاران مې ډېر یاد شوي دي. نه دا زمونږ کیمپس دی جي یونیورسټي کیمپس آف سوات. دا په شانګله کې مونږ یو زیار او محنت کړی دی د مشرانو په منډې سره او دا زما د دنګو دنګو غرونو نخترونو په خیرونه دي راشده چې مونږ ته وایي. خیال دې دی دا پیچان څومره خوشحاله دي تا ته راشده؟ ټول ډېر زیات خوشحاله دي. د ښکلا غېږې ته راغلی یم. های های د درال شپنکي ته وایه د درال شپنکي ته وایه د سپین غر ناوې ودیږي نخترونه د چنګامې د علم په سر ګډېږي. او قدرمنو دا وخت بیخي خپل پلرني ټاټوبې ته راورسېدو. دا سرګی دی نواز آباد دې حجره کې به کینو راشده ته همیشه زما نه لاندې پاتې شوی څه شو؟ نه ښکارې راشده ډېر لرې په رینج کې نه راځي. دا خوړ وینې راشده دا خوړه او هم دا وخت راکوشو دا بیخي زمونږه د کور مخه ده او دلته چې مونږ ډومبیر چا سره میلاو شو هغه زیدرو دی زیدرو سلام وکړه ملګرو ته السلام علیکم. سلام وکړه. وایه څنګه یې تاسو چاچی کته کچه وایه ښه وایه شانګلې ته په خیر راغلی په تیزه ووایه تیز وایه او چاته په خیر شانګلې ته په خیر. ډېره موده پس رالمه کلي ته. ای های چینه بدل شوې ده او چینار بدل شوی ده. شیرشاه کاکا دی شیرشاه کاکا په خیرونه کاکا څنګه یې ښه ټیک ټاک خوشحاله سوکاله. شیرشاه کاکا زمونږ د ټلګو کاکا دی ډېر پخوانی موږ سره بلها وختونه ویستي دي منترونه دم درودونه ورله ورځي. کاکا ټلګو څنګه دی ښه په چروت کې دی حالات ښه دي راشد عمره ورسېد جي. ای های بلکل لیلوڼی کلی دی لیلوڼی کلي ته رارسېدلي دا به تاسو د بیکګراونډ کې وینئ په دسمبر کې په نور لګېدلی دی او دا نور داسې وي که نه لکه ملنګ ته چې شادو وښی خلک بیخي خوشحاله. دا بره تاسو کتی شئ دې ته تور املوک وایي راشده او دا تور املوک ډېر زیات مشهور دي زمونږ. دا مونږ خورو او د دې نه مونږ چې کوم دی خوندونه ومخلو. دا یوه دانه ما ځان له بوندلې ده دا ته ښکاري دا ګورې دوی ده دوی ده شانګلې یاره راشده ځان له خورې نو مېلمه باندې به املوک نه خورې که نه. راشد جانه دا هغه لارې کوڅې دي دا د کوڅ کلي کوڅې دي ښه دې کې مونږ ډېر وخت چې کوم دی ماشومتوب مونږ په دې لارو کوڅو کې تېر شوی دی. او اوی هی راشده د محبت ګرمي دې ولیدله په یخو واورو کې خولې شوې که نه قدرمنو بیلر دی شانګله ده راشد چې څنګه راننوت د بهر نه که نه وی افسر افغانه خدای دې د دنیا درکړم ولې
داسې یخ دی که نه چې لکه زه خو دته مې وي مې واورې ورېږي منجمد نه شم لمبې 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 خبرې کوه او دومره یخ دی چې زما لاسونو کار پرېښودو د خو ګوتې مې شلې شوې دا سړکورې نه دی دا به اوس دې بیلر ته ورهخوا کوو غم به یې نه وایي ټوله شپه به دا ټسېږي دا ته مې ځکه ووایي چې شکر دی خدای ستا رحم دی چې دا شی دی که دا نه وي زه به د یخه مړ یم زړه به بیخي نه کله پورته کې دا بیلر دی او تی او ستا به یو جهان هم بېوره کېږي نه ښه او چې ناوخته شي بیا به درنې او خوږې ټپې کوو بلکل به ټپې هم وایي دا ټپې که ستا زړه وایي که به که نه وایي نو ګوره ما ته ټپونه نه راوستې ما دې دنیا نه راپټ کړی چې په سکون باندې یو څو لمبې تېري نو انشاءالله ټپې به زمونږ ژوند دی هغې سره خو زمونږ زندګي روانه ده او زیدرو هم په چروت کې زیدرو هم په چروت کې زیدرو رالغېږې ته راغلی دی وایي چې ټپې به درنه اورم سندرې به او ګډ مارنینګ قدرمنو لا په شانګله کې مونږ روان وو راشده ګډ مارنینګ شپه ښه تېره شوه ښه وه ما سره خو بېګا ډېر زیات غم و د څه شي چې سهار ته وپاسم او که نه یخ ډېر و که نه یخ ډېر و ډېر زیات یخ و راشده داسې ماشومان راسره هم را روان دي زیا دا تاسو څه راغستي دي په دې لاس کې دا ګېلنې دي دا څه شي ګېلنې دي ښه تاسو پی وړئ راشده دا په سهار کې ګوره دیو مالونه ساتلي میخې میخې که نه دا دې کوټو کې دي نو دا خلک بیا دا پی چې دی راشده ما لږ دو خبرو ته پرېږده دا دې وړي خپلو نیکانو له بیا دا پی هلته سحر وختي اولوشي میخې سنبال کي بیا د میخو نه چې کوم دغه دی ډیران میران غوشیان هغه ته وغورځئ دا تک سپین او پاک پی چې دي بیا نیکانو له ویسي او زما په خیال په 1400 روپۍ نن سبا پیاله ده پیاله په څو ده بیا په 1400 روپۍ اوبه موبه پکې اچوئ که نه راشده دا ګورې خالص مخلص پیور دی او دا خلک هم پیور دی او زوی څویم کې سبق وی دریم جماعت کې او ته څویم کې زویه ته هم دریم جماعت کې قدرمنو دا د شوکت ته په څویم کې دا پنځم کې دا د شوکت یوسفزۍ علاقه ده پی کې 23 دلته دا ماشومان د غربت د کرښې نه دومره لاندې ژوند تېروي چې دغه پی خرڅ را خرڅ کړي نو د دوی د سبق یا د تعلیم هغه خراجات چې په دې باندې رواني دا ډېر غریبانان خلک دي باید د دوی دپاره څه میګا پروجیکټس راشي د ایجوکیشن په مد کې دوی دپاره مفت د تعلیم فیسیلیټیز ورکړی شي بهر حال خو بیا هم دا د شانګلې تکړه خلک دي کوشش هم کوي وس هم کوي دا موږ چې اوس روانو راشده دا موږ ډېر په بلندۍ باندې واه هغه میا صاحب د کور هم دی او دا پورې چې ښکاري راشده دا زموږ کلی دی خبرې نو دا لاندې پروت دی او موږ ډېر چوت راختې ښه ده خوښه دی شو راشده زموږ کلی بالکل خوند به وکړي چې یو موږ نور هم په بره لاړ شو زو خو داسې ده راشده دا جنۍ به ولې د اسمان په جۍ قدم نږدي یو چې ښایسته وي بله خور د زورورو وي خدایه د غریب سړي د پوره مې ساته ګورې پور دې وي راپورې خو چې پور د زورورو وي خو راشده بیا عثمان صاحب وایي که نه وایي هر څوک والوځو سپوږمۍ ته لاړ شو نور ته لاړ شو د ځمکې خلکو د ځمکې نه بچر ته لاړ شو اوس ګورې دا بلندي ډېره زیاته شوه راشده یو څو ټپې کوو راشده په دې غرونو کې بالکل به وکړو ځکه چې په دې غرونو کې څه بل شانتې ښایست دی په دې غرونو کې سړی لیونی کېږي او د چې په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه های ژبه دې انخلي د یخ نه ګړګوړی فضا کې چې هم حسن شته هم مینه رباب چې دلته کېدو نو په خپله به ټنګېږي واه قدرمنو د یار ژبه ودرېدلې ځکه ژبه مې نه دومره یخ دی چې معمولي څیز شي هغه کنګل کېږي نو راشد یو څو ټپې به وکړو ښه بالکل به ټپې کوو یا د وطن د سر دستارانو و شانګ لپاره ښایستونه د ستایما او د ملکنډ د سر نه دنګه د یار کلنګه سر په سترګو دې منما هو زما د زنې و د زنې او د سر خالانو د اشنا مالا کمال امانت بده ساتما سبا د جګغرو بهیر دې واه او د زلفو تار را کچملا پې و تړما او د
د زلفو تار مې اوبو یوړو او په غم شریکه یاره نسا ګودرونه یې زما د غرونو پناه یاره یارنو ای های او دیدن د باد سره شامل کچې راځي نه او وختم لړو غرو سرو تا یا په سترګو ښکار کم په زړه غم راټولومه یې الله په لوړو غرو مین دی نو او په سرې واورې وروي ویښکې ګلونه یې او کویدن پې پشي واده پې مشي نو ای های او واده په ماشي په کور زړه شي ګور ته یوسې ارمانونه د غره د سر نه مې راټوپ کړ ټوپک مې مات شو اوس په لښتې ګرځومه واه خدای دې د پورې غر سوری کې ای های چې تېره وځې د نرو مچو سیلونه واه 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 زویا ډېر ښه بله کېټه په ډېر تکړه بچی دی ډېره ښکلې یا بوره د ګله مرور دی اها د سر درو په څوکو ته ویرې کوونه واه واه قدرمنو دا د شانګلې یو ګلاب دی او دا د پیو لوښي دي کم چې دی پیو وړې نیکانو له په 14 روپۍ پیاله خرڅوي خو بل طرف ته د په وجود کې چې د ژوند ته وګورو خدای دې وکړي چې د را روانه غریبي د ده په دغه تخلیقي صلاحیتونو باندې غلی نه شي او دی آباد شي دی خوشحاله شي ډېر ښه زویا ډېر ښه زویا جی جی بورا د ګلو مرور دی اها د غرو په څوکو ځي ویرې کوونه واه بورا د ګلو مرور دی د غر په څوکو باندې زی ویرې کوونه واه 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 ډېر ښه بله کې راشه زویا راشه راځه را مخکې شه ښکلې تیزه ټپه کوه یو بوره د ګل په غونچک ناست دی اها زړه یې سوری شو ګلې سور د وینو کونه واه 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 راشده په دې طرز کې ورسره ټپه کوو ښه یې که دې خندلی راته نه وی یې نری نری زړه به مې ولې خوږېدنه دومره نری لکه لخته اها مور دې ړنده شا چې په تا اوبه راوړي نه واه 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 را مخکې شه زویا بوراګان د ګله مرور دي اها د سر درو په څوکو ته ویرې کوونه واه 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 قدرمنو بوراګان پیښه بګېږي خزانه مرازه په دې باغچو دننه واه 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 او ما درته ویلې بېلتون شته دی وی قمقل یار به راته شینه د خندا شونی جدایي راغله لارې دوه شوې نو ای های او مرګ مې قبول دی جدایي نه قبلومه یې دا وایه وایه زه خبرېږمه او په تا به وخه د رښتینی راشي مینه زویا په خیر دا پهلوان دی او دا زری دی رالی زویا راځئ 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 هغه نور بچوړی هم دی دا اوس موږ راورسېدو دلته دا زما د خور کور دی بلکې راشده او دا د هغې بچوړې دي دا موږ سره اشمل ولاړه ده او دا تنویر دی نه دا انشال دی دا انشال دی اشمل څه شوه زویا دنده ده او دا امیرالملک دی میره زویا دا سپي ستا دي دا موږ چېرته ونه خوري ګورې بچنګه
په خیر زویه په خیر سلام کلام وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام او د دې جمعې نه چې کوم دی په خیر میره زویه په خیر قدرمنو دا هغه ځوان دی چې یو وخت کې ده دا ویلي سوچي جانان رازي رازي زه به سر تورایم آها بېګا د ما سره واده وه او د سپي په غپ پسې به لسفر لانګه تلمه آها او سړی ډوډۍ درله په جیب کې ګرځومه واه 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 منو دا اوس تک سور نور دی په شانګله کې خو چونکې دا دسمبر دی نو نور عمر سر نه کوي دا هغه ګنګل راشده موږ ورته ګنګل ویو او تاسو ورته کنګل وایئ که څه ورته وایئ دا چې ګورئ ای های های راشده خبره مې کوله اها ما که دا چېرته بېګا تا اور نو لګولی که نه نو سهار به رانه دا شی جوړه جانه دې ته دلی وایي دلی ښه دلی والد او دلی والد او دې خوا چې دا ټوپ دی ټوپ د ټانټو چې هغې ته ټوپ وایي او واښه چې نو هغې ته دلی وایي دا چې کوم دی دا خید دی خید راشده بیا به د کلي په منځ نه ځما په شنو ټانټو مې سترګې لګې زړه مې چوي په خیر زویه چېرته روان یې د دې څه نوم دی ستاینه د دې ماشومې نوم ستاینه دی څومره راشده ښکلي هم ده ښکلي هم ده او دې کلچرل نوم ته ګوره ستاینې زویه ته چېرته روانه یې او ډېر ښه ډرس هم کړی دی راشده دا ګورې ستاینه چې کوم دی روانه ده چېرته ځئ زویه بکرې ته ځئ ښه نر بچوړي دي او دا خید دی دې ته خید وایي خید په خوراک څه پوهېږي های 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 او وایي ته خو چې کوم دی په شین فصل کې ازادي دا هم هغه شی دی ښه راشده دا پورې چې دا راشده دا جبه ده جبه یاره دا د ټوریزم دپاره بهترین سپاټ دی بهترین سپاټ او کته هغه کلی چې دی که نه دې ته توحید آباد وایي نظیر مولي صاحب دلته ډېر ښه مولي صاحب دی او ډېر چې کوم دی د یو نوي فکر مولي صاحب دی انوویټیو پورې شم نه ګورې اها ماله په کار دي چې سرتوره ودرېږم ای های سرتوره سرتوره ودرېږم راشده احتیاط کوه ښه دا مونږ چې په کملار روانو دا ګران هم ده او دلته لاندې بر هم دي بر راشده بر چې دی باندې سړی خویږي ښه بر دلته پیچانو ونی هغه ونو نه دغه رالویږي داسې بر غوندې ورته وایي خو خیال کوه ګورې ښه راځه 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 ارتاو نه شي چېرته یار دا اوس شید غوی بابا دی صحیح ده دلته به مشرانو قصه کوله او چې یو بابا یې دلته خوښ کړی دی چې ته پخوا د انګریزانو په وختو کې دلته دا د شاتوت یوه ونه ده شاتوت ډېر ښه لرګی دی دا رباب او ستار او داسې هم جوړېږي او داسې راشي دغلته غوز یوه ونه ده د دې په ډډ کې مخکې مچۍ وي مچۍ دغه بره او دې سره خوا کې د جوز یوه ونه ده او د دې لاندې بابا پروت دی ښه صحیح ده چې دا راشي دا چکه ده چکه دې ته چکه وایي چې ټانټې داسې ودرولي ښه ابا ګلو وا با څنګه یې زو ابا زو نه نه ابا اوس مو چیس کلی دی څه ته مو زړه نه کېږي مهرباني لاړو دا شي نه چاینس کو ابا خوشحاله شي دا کوم نیکان چې دلته کوټو کې اوسېږي راشده ګوره څومره لکه مینه ناک خلک دي اوس هغه ځای نه د اواز وکوئ راځئ چیله که چې ته دې زړه کېږي خو راځه ګوره مه کوه سړیه د ګوړې چای به د باندې اوس کوم ابا لاړو ښه لاړو لاړو نه دته خو مې ویمه د ګوړې چای د باندې عباس کې خو دی وایي نه د ده چېرته د ګوړې چای اورجنل دی خو د چینی والا هغه چیس کې های راشده ډېر ستړي شو که دې خوښ یې دلته به لږه دمه وکړو ته دې بره ګټې ته کښېنم زه به دلته کښېنم سوری هم دی که نه که دې خیالي د پیش دا سوری دی راشده ښه وګرځېدو که نه اوهوهو چې مقام د فخر دی چې نن د ششمحل مېرمنه زما جونګړې ته د ستړي ژوند دمې لرله نو ګورې ښه خوند یې وکړو ښه راشده که ته دا ښار وینې نه بازار دی بازار بازار چا بازار موندلی نه خو جانان زما زه د جانان یم که په بازار مې خرڅوي ورسره ځمه دې ته موږ ساوري یو ساوري او دا په ساورو کې به او چې کوم پکې غواګانې او میخې او ډنګر او دا نیک راووت دا ګودر دی راشده دې ګودر ته اوس دا ساوري راځي وبوله دې داسې ماسپښین کې دا راپره اها راځه میخې تریږي راځه 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 که نه دی خو راځه ورو میخې تریږي واه 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 دا ګوره راشده میخې ترېده دې ته وایي که نه چې دا ناشنا سړی یا ناشنا غوځوي نه دا بیا ګودر ته نه راځي نو دې ته ترېده وایي ښه
ته نه پوهېدې چې ترېده څه ته وایي او ترېدل خو زه پیژنم وایي وترېده وترېده دا پورې زمونږ کلی دی راشده او دا د خونه ونه ده د خونه پیژنې خونه او دا کومه ونې بس راشده دا یو شي باندې تا زه پوه کومه دا به ډېره ګرانه شي خو دا د لیلوڼی کلي ټاپ سین دی ښه دې ځای نه دا کلی ښکاري خوشحاله راشده راځه مه یارېږه قدرمنو راشد د میخې نه یارېدلی دی وایي چې میخه را روانه راشده هېڅ هم نه وایه سړیه اوهو که شپنکی نه یم نو پرش مې اورېدلی تت هت یاره که زړه یې دنه وړی دی دا زمونږ د لیلوڼۍ شانګلې آخري کلمات دي چې هغه به راشد شریکوي بلها خلک راغونډ شوي دي موږ په دغه موده باندې راغلي وو چې دلته به لږ د آرام او د سکون غېږې ته لاړ شو خو زما په خیال چېرته چې ساز نه وي سندره نه وي هلته کې هېڅ د ژوند خبره نه وي څه مشران راغونډ شوي دي په حجره کې او وایي چې موږ راشد نه یې اورېدلی نو زموږ بیخي تسلي نه کېږي راشده موسم هم یخ دی موږ به روانېږو هم دغه ځای ښکلی دی ناستې مزه کوي خو زمونږ ګورې منزل ډېر لرې دی نو موږ له سفر پکار دی څه به را شریکېلی دی مشرانو سره ارشاد او په دې محفل کې راشده ډېر معتبر فکرونه ناست دي دې کې چې کوم دی بحر رستم زما مشر رور دی د پولیس ډپارټمنټ کې دلته خدمات کوي په شانګله کې او حسین علي صاحب چې کوم دی دا په جوډیشري کې دی دا هم زما رتره زوی دی میا ګوګل نواز دا د استاد په حیث باندې کار کوي راشده خوا کې ته ناستې که نه نظر مې ګورم کمزوری شو تا اوس نه ینمه او دغسې زاهد علي ډوکیټ صاحب دلته وکیل دی سینیر او لګیا دی هلې ځلې کوي خوا کې ورسره زیشان نواز ناست دی او زیشان نواز عادلشاه ولاړ دی را شاته عادلشاه دی عادلشاه خوا کې دا ملګری د نوم والي ارسلان دی ارسلان پسې عمر خان جعفر شوال ابشار دا زمونږ هغه زوی کتې پتې تم راشه زویه راشه دا زمونږ کتې پتې زوی دی راشه زویه سلام وکړه ملګرو ته آی شابسې دا افغان را سره هم ولاړ دی او زه بیا دا خبره کومه چې ماشومان که د مشرق کم دي اوهو بخې ډیوې لاندې تیاری دا جی باغچې ده زمونږ په جوډیشري کې په یو ښه څوکۍ باندې دا مهال کار کوي ډېره مننه کوو او درونده زمونږ د را روان وخت یو ښه بزنسمین به ثابتېږي که خیري درونده ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو بزنس هم د ژوند ډېر ښه اړخ دی راشده ډېر معتبر نومونه مې هېر کړي دي بغیر څه د ځنډ او تاخیر نه را سره کلام را شریکوه ښکاري ښه غزل دی ډالۍ وي ټولو ته ارشاد پرېږده د بېګا خبرې آی هی پاتې شوې بېګا سره نن را سره کېنه اشنا کورو به سبا سره پرېږده د بېګا خبرې پاتې شوې بېګا سره نن را سره کېنه اشنا ګورو به سبا سره ای هی زه خو دې د سترګو په کتو پسې راغلی وم واه زه خو دې د سترګو په کتو پسې راغلی وم ای هی کدی دنیا شازادی سکوم دنیا سره واه ګورو به سبا سره ای هی د بیګا خبرې پاتې شوې بیګا سره ای هی نن را سره کېنه اشنا ګورو به سبا سره خیر د وصال غواړمه رټل تا سره نو ښایي خیر د وصال غواړمه رټل تا سره نه ښایي خیر دې که خیر نه راکوي نو که خندا سره ګورو به سبا سره واه د بیګا خبرې پاتې شوې بیګا سره نن را سره کېنه اشنا ګورو به سبا سره واه راشه چې خبر دی دا
عزیز د لیونتوبکم ای هی عزیز خادم صاحب ډېر ښه راشه چې قبر دی دا عزیز د لیونتوبکم ټوله شپه ګورېږي او خبرې کړي له تا سره نن را سره کښېنه اشنا ګورو به سبا سره پرېږده د بېګا خبرې واه بیگا سرا ای هی نن را سره کښېنه اشنا ګورو به سبا سره د لاسونو یو پړقا راشد دپاره ډېره ډېره پکار ده دا د ثوابۍ هغه زیرک او خوږ اواز دی د راشد هم ډېره زیاته مننه کوو ناست چې څومره هم ملګري دي د هغو هم ډېره زیاته مننه کوو نواز آباد لیلوڼۍ شانګله په دغه ځای کې دي هم دا خلک دا هوا دا چاپیرچل ګواوي مونږ یوازینۍ مدعا ده چې په دې خاوره باندې د امن وي دلته د ژوند وي دلته د خوشحالي وي او په تیره تیره زمونږ چې پښتنو کې مې دردېدلې تیرې او ځپلې ورځې لیدلې دي چې هغه په خوشحالۍ کې بدل شي د نن ولاګ په دغه ځای باندې پای ته رسي خپل کورباب سره افغان ته اجازت راکوئ ښاد آباد او بریالي اوسئ